السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ خوشحاله وایي. زه یم سید الله حسن وزیر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په فېسبوک کې د نړۍ هره ژبه پښتو ته وژباړو. که څه هم ملګرو دغه طریقه شاید تاسو په فېسبوک اپلیکیشن کې نه وي لیدلې. هغه اپلیکیشن کې دغه طریقه په مخکې په براوزر کې وه، خو اوس مهال تاسو په دغه فېسبوک اپلیکیشن کې هم کولی شئ دغه طریقه استعمال کړئ او د نړۍ هره ژبې پوسټ کامنټس هر څه چې راځي تاسو یې پښتو ته په ډېره اسانۍ سره ژباړلی شئ. نو زه هم تاسو ته طریقه درښایم او په ویډیو درته پیل کوم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. ملګرو تاسو به راشئ فېسبوک ته. کله چې فېسبوک ته راغلی ملګرو دلته به تاسو راشئ، په دې درې خطونو به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ اوس به تاسو لاندې راشئ، دلته تاسو ته ښکاري سیټینګ اینډ پریویسي، په دغه آپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته راځي سیټینګ، په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. او دوستان که څوک دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو په ډېر درنه هیله کوم چې زموږ پیج هم در سره لازمي لایک او ویډیو سره شیر کړئ. نو ملګرو دلته تاسو ته دغه لومړی اپشن راځي کوم چې تاسو ته ښکاري، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ اوس به تاسو لاندې راشئ. ګورئ دوستان دلته به تاسو پښتو ژبه ورته انتخاب کړئ. دلته تاسو ته راځي پښتو ژبه، ما خو له اوله انتخاب کړې ده خو تاسو طریقه درښایم. کله مو چې پښتو ژبه سلیکټ کړئ دلته بله هېڅ ژبه به نه سلیکټ کوئ، پورته به راشئ په سیو اپشن به کلیک وکړئ. کله مو چې سیو اپشن باندې کلیک وکړ دا به سیو شي. ګورئ دلته پښتو ژبه راغله. دوهمه دلته دغه اپشن راځي، دلته تاسو هغه ژبه انتخاب کړئ دوه ژبې چې تاسو نه غواړئ دغه پوسټونه تاسو پښتو ته وژباړئ، نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. اوس ملګرو تاسو دلته یو څو ژبې ورته انتخاب کړئ، مثلا ما دغه دوه درې ژبې انتخاب کړي دي، یوه دغه ژبه یوه دغه او بله لاندې هم کومه ژبه انتخاب کړئ. صرف دوه یا درې ژبې مو چې کله انتخاب کړئ هغه ژبې چې تاسو نه غواړئ هغه پښتو ته وژباړئ، صرف دغه اپشن چې پوره شي. په دې خاطر تاسو به په سیو باندې کلیک وکړئ. دا اپشن چې کله پوره شو په لاندې دریم اپشن ته ورشئ، دلته به هم تاسو دوه یا درې ژبې انتخاب کړئ، صرف دغه اپشن پوره شي. لکه ما چې دلته دغه انتخاب کړي دي نو دغه ژبې تاسو دلته یو مثلا یوه دغه او لاندې یو کومه بله دغه ژبه دا انتخاب کړئ او په سیو اپشن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته اوس هر پوسټ هره لیکنه چې راځي که په د کومې ژبې وي هغه به تاسو ته پښتو ته ژباړي. زه دلته صرف یو څو لیکنه درته پیدا کوم په فېسبوک کې، تاسو ته درښایم چې زه څنګه هغه پښتو ته پرې ژباړم. نو دوستانو ماته اوس دغه پوسټ راغی، ګورئ تاسو ته ښکاري چې دغه پوسټ په انګلیسي دی. دلته تاسو ته یو اپشن راځي سی ټرانسلیشن، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ تاسو اټومیټیک ملګرو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه پښتو وژباړه او د لاندې چې څومره کمنټونه راځي هغه به هم تاسو په پښتو ته ژباړي. دلته تاسو ته ورسره سی ټرانسلیشن اپشن راځي، په دغه چې کله کلیک وکړئ دغه کمنټ په هم پښتو ته درته وژباړي. ګورئ تاسو ته ښکاري چې ډېر پیاوړی لوی چین او دغه شان د نور چې څومره پوسټونه دي هغه هم تاسو پرې ژباړلی شئ. او اوس دلته بل پوسټ راغی، تاسو ته ښکاري ملګرو چې دغه پوسټ اټومیټیک په پښتو ژباړل شوی، هم که ژباړل نه وي دلته په سی ټرانسلیشن اپشن ښکاري په هغه کلیک کوئ دا به تاسو ته پښتو ته ژباړي. ګورئ دوستانو دغه پوسټ وروسته موږ ته په دري ژبه باندې یا فارسي ژبه باندې راغلی، دلته تاسو ته سی ټرانسلیشن اپشن ښکاري، په دغه چې کله کلیک وکړئ دا به اټومیټیک پښتو ته وژباړي. نو تاسو ته ښکاري چې دغه پوسټ پښتو ژبې ته وژباړو. په دغه طریقه سره چې څومره دلته کمنټونه شوي هغه هم پښتو ته ژباړي. نو د نړۍ هره چې پوسټونه لیکنې تاسو په دې طریقه سره پښتو ته پرې ژباړلی شئ. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو، په دې چې دا ویډیو درته خوښه شوي که مو چیرې ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. مننه ښه وخت مو ښه شي ولرئ.